په پاکستان کې د دې ژبې مخالفت کېږي خو چې پاکستان میزایل جوړوي نو بیا ورسره نوم نه بیا به ابدالي په نوم جوړوي بیا به د غوري ځکه چې بیا به هم دک افغان له راځي ځکه چې پرتوي راج هغه چې کله پرتوي میزایل جوړ کړي هندوستان نو دی مجبور چې غوري میزایل جوړ کړي ځکه چې راجا پرتوي راج له شهابالدین غوري شکست ورکړو نو دا مونږ کره یو زنانه راله وی ما ته وی چې مال خاوند ته خط ولیکه نو وی چې څنګه ما کاغذ راواغسته جان بادر لاله جاوید نو ما چې څنګه کاغذ او قلم راواغسته نو هغې وی چې ورته وایه چې تا هغه کور کې سټې پرېښودې وي نو هغه اوف دې بچیانو تمام که چېرې نن زموږ بچي خپله ژبه هیره کړي خپل مافیت هیر کړي خپل کلتور هیر کړي نو دا یاد ساتئ چې نن چې دی په دې نړیوال کلي کې به هغه کټ پتنګ چې هر چا ځان له ونیسه هغه به ستاسو زموږ بچی ني که چېرې زموږ د بچي په یو لاس کې پښتو پښتونولي په بل لاس کې عصري علوم وي او په سر د لا اله تاج وي هغه زموږ بچی دی او که دې کې یو شی هم مس شو او دا یاد ساتئ چې په دې نړیوال کلي کې دا زه اکثر دا خبره کوم دې ځای دا خبره ختموم بیا ادب ته راځم چې موږ به نن خپل بچی د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو خپل بچی به موږ د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو پرون ته به بوځو خو پرون کې به کښېنو نه تشدد بلا قسمونه دي څه ته چې سټرکچرل وایلنس وایي د ټولو نه لوی تشدد په یو کام دا دی چې تا هغه ته وایي چې ستا تنقیدي بصیرت ستا تخلیقي بصیرت ستا تخیلاتي بصیرت ستا په مورنۍ ژبه کې وده نشي کولی تا له پردی ژبه خپلول پکار دي نو چې کله پردی ژبه خپله کړي نو زما یو ملګری هغه وایي چې ما لسم پاس کړه ډېر زړه خبره ده نو په جیب کې مې 3 پینونه اچولي وو وی مونږ کره یو زنانه راله وی ما ته وی چې ما له خاوند ته خط ولیکه نو وی چې څنګه ما کاغذ راواغسته جان بادر لاله جاوید نو وی ما چې څنګه کاغذ او قلم راواغسته نو هغې وی چې ورته وایه چې تا هغه کور کې سټې پرېښودې وي نو هغه اوف وی ما قلم بیا لاس کې نیولی چې دا څنګه ولیکم په اردو کې بیا یې راته وي چې دویمه خبره یې دا وکړه چې ورته وایه چې زمونږ غوا لنګه شو وه او نانی تر دې له موارګه ورکړي خو هغې راته تندی بوټ کړی ځکه چې لږ څوک چې دا دعوه کوي چې ما له اردو راځي او پښتو نه راځي نو دوه خبرې کوي یو خو دا چې دا د فطرت خلاف دی او دویمه خبره دا کوي چې څوک دا وایي چې ما له پښتو نه راځي نو دا یاد ساتئ څنګه چې اباسین صاحب ورته اشارې وکړي چې پښتو صرف ویل نه شي دا کولی هم شي په دنیا کې داسې یو هم قوم نشته چې عربی بل عربي ته دا نشي ویلی چې تا ما سره عربي ونه کړه انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې تا کې انګریزي نشته او موږ یو بل ته وایو چې تا کې پښتو نشته ځکه چې دا هم کولی شي او هم ویلی شي نو په دنیا کې چې څومره قامونه دي د هغې خپلې مورنۍ ژبې دي او دغه ډاکټران صاحبان په دې پوهېږي چې کله ماشوم دنیا ته نی راغلی د ده په شخصیت باندې د مور د ژبې د مور سره چې کومه رویه کېږي د مور په زایګوټ کې په ده باندې اثرات کېږي او هغه د ډي ان اے حصه جوړېږي هغه د ذات حصه جوړېږي په دې کې مورنۍ ژبه هم د ذات حصه جوړېږي نو دی چې کله او مورنۍ ژبه صرف دې ته نه وایي چې د یوې مور ژبه وي د کام د ټولو میندو شریکې ژبې ته مورنۍ ژبه وایي چې د ټول کام د میندو ژبه وي څوک چې د دې نه انکار کوي نو دی د خپلې مور عزت نه کوي او چې د خپلې مور عزت نه کوي نه به د بل د مور څه عزت وکړي ځکه چې ما د خپلې مور په غېږ کې پښتو زده کړې ده ما د خپلې مور په غېږ کې پت زده کړی دی څنګه چې صاحب اشاره وکړه پت اصل کې پت میچوال ریسپیکټ ته هم وایي پت مروت ته هم وایي د خپلې خاورې سره مروت وفا او پت د خپلې بیبي سره پالل پتی مطلب پت پالونکی او پتنی معنی پت پالونکی زمونږ د پښتنې ټولنې بنیاد پتو دا غیرت چې دی نو دا د مسلسل په موږ باندې چې مسلسل یرغلګر راغلی دي په موږ مسلسل تشدد شوی دی نو دا د تشدد یو لطیف شکل دی دا غیرت دا رستو پت بیا په غیرت کې رستو بدل شوی دی چې څنګه زمونږ په نفسیاتو په جینس کې تشدد ته راغلی دی زمونږ په جینس کې چې کوم دی نو شک راغلی دی ځکه چې موږ د غرونو پیداوارو نو داسې زمونږ جینس ته چې دی نو بیا غیرت راغلی دی پښتنه ټولنه چې وه دا په ابتدا کې اشتراکي وه ټول یو چم یو محله به د یو کور په شان د یو خاندان په شان اوسېدل نه به ښځو سړو د یو بل نه ستر کو او نه به چې دی نو پردي ګڼلی شو ما ته یاد دي ما به چې د کونډې کلي نه زما مور واده شوي وه د ګاونډ نه ما به چې د کونډې کلي کس ته کاکا ووي نو مور به راته وي نانومړیه دا د ماما دی یعنې د کونډې هر سړی به زما ماما و داسې دا د رشتو بنیادو زمونږ نو پښتو مورنۍ ژبه چې ده زمونږ پښتو ده پښتو په ټوله دنیا کې دی وخت کې چې تقریبا سټینډرډ ژبې دي معیاري
تقریبا 15,000 اسې خو 23,000 ژبې دي خو 15,000 معیاري ژبو کې د پښتو د اقوام متحده د چیک لیست مطابق 240 نمبر دی او د پاکستانی ژبو کې د ټولو نه زیاتې ټلویزیون چینلې او ریډیو چینلې د پښتو دي نه د پنجابۍ دومره شته نه د سندۍ دومره شته نه د بلوچۍ دومره شته او تیر کال نه هغه بل کال په پاکستان کې په پښتو کې 1900 کتابونه چاپ شوي دي او په باقي ټولو ژبو کې په شریکه باندې 1.5 کتابونه چاپ شوي دي نو پښتو چې کومه ده پښتو زمونږ ژبه هم ده پښتو زمونږ د ژوند قانون هم دی پښتو موږ ته د مینې د محبت د انسان دوستۍ د احترام درس هم راکوي او موږ ته دا ښیي چې سړی به څنګه سړیتوب ځان کې پیدا کوي او ښځه به ځان کې څنګه ښځتوب پیدا کوي خوشحال بابا وایي چې درست پښتون له کندهار تر ټکه سره یو د ننګ پکار پټ او اشکار په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار په دې کې تاسو ګورئ په دې شعرونو کې په لومبۍ حصه کې خوشحال بابا موږ ته جغرافیه ښیي خپله چې درست پښتون له کندهار تر ټکه سره دویمه حصه کې پښتونولي ښیي سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار بیا درېیمه حصه کې وایي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار پښتون کام ته وایي چې دا ژبه ستا بایډنګ فورس دی څنګه چې په دې کتاب کې به پخوا یو پیته وه هغه کتاب به پې ټول راټولو چې پیته به ترې ویسته کتاب به دانه وانه لړ دغه شان د کام ژبه که چېرې نن دې بچیانو تمام که چېرې نن زموږ بچي خپله ژبه هېره کړي خپل مافیت هیر کی خپل کلتور هیر کی نو دا یاد ساتئ چې نن چې دی په دې نړیوال کلي کې به هغه کټ پتنګ چې هر چا ځان له ونیسه هغه به ستاسو زموږ بچی ني که چېرې زموږ د بچي په یو لاس کې پښتو پښتونولي په بل لاس کې عصري علوم وي او په سر د لا اله تاج وي هغه زموږ بچی دی او که دې کې یو شی هم مس شو او دا یاد ساتئ چې په دې نړیوال کلي کې دا زه اکثر دا خبره کوم دې ځای دا خبره ختموم بیا ادب ته راځم چې موږ به نن خپل بچی د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو خپل بچی به موږ د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو پرون ته به بوځو خو پرون کې به کښېنو نه د شاعر او ادیب دې په لمحه موجود کی د مثال دا غټ ریور دی چې دې به په شیشه کې شاته هم ګوري او مخکې سفر به هم کوي یعنی دی به خپل کلتور ته خپل جړو ته هم ګوري د خپل بچي به د خپلو جړو سره تړونه او رشته هم جوړوي او دا به هله جوړېږي ژبه ګوره صرف ژبه نه ده ژبه چې ده دا د کلتور نه راوځي ساختیات دا وایي چې دا ټکي چې دي په دې کې څه معنی نشته معنی پکې کلتور اچوي کلچر لکه د مثال په توګه باندې موږ وایو پلانې حج له تللی دی اوس په هی جیم دوه حروف دي که نه 2 لیټرز دي په دې کې خو حج نشته حج خو په دغه مذهب کې دی په دین کې چې کله موږ ته څوک وایي چې دی حج له تللی دی د هغې مطلب دا چې یو خاص ورځو کې تللی دی خپل بچي پرېښودي دي او بیا چې دی نو سیرې ګریوان تللی دی جامې هم لرې کړي دي ځان یې چې دی نو احرام یې تړلی دی عشق کې دومره سړی سیرې ګریوان ځي بیا د محبوب کور ته تللی دی بیا د محبوب د کور نه چاپېره ګرځي بیا خلک د محبوب د کور ګټې ښکلوي دیوالونه ښکلوي بیا پکې قرباني هم ورکوي نو دا ټوله خبره زموږ د یو ټکي سره مزغو ته راشي دکه شان چې موږ ته څوک وایي چې دا اجره ده نو اجرې سره چې څومره هم تاریخ تړلی دی یعنی د هر یو ټکي یو انسایکلوپیډیک بیکګراونډ وي د هغې یو شالید وي اجره چې ده نو هي جیمرې کې نه ده موجوده حجره زمونږ په کلتور کې ده چې څنګه چې اولف کیرو وایي چې حجره is a one club is a place of entertainment and is a guest house and nobody guest is considered everybody guest in hujra nobody guest is considered everybody guest in hujra دا یو غیر سړی دا خبره کوي په دی پټان کې نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ژبه چې دا کله د منځه ځي نو دې سره به ګورې مذهب هم ځي دې سره به زمونږ دا کلتور هم ځي دې سره به زمونږ مافیت هم ځي دې سره به زمونږ تاریخ هم ځي دې سره چې زمونږ څومره ژوند جواک دی مافیت دی هغه ټول به د منځه ځي نو ځکه زه د مستقبل میندو ته او ډاکټرانو ته دا وایم چې خپلو بچو ته خپله مورنۍ ژبه وښایي او په دې فخر وکړئ دا خو د ملک احمد یوسفزي ژبه ده چې په 1520 کې چې دی نو دا پښتونخوا جوړه کړې ده دا د خان ګجو خان ژبه ده چې په دنیا له د ویلفیر سټیټ تصور ورکړی دی دا ژبه چې کوم ده د میرویس نیکه ژبه ده چې دنیا ته سیاست خولی دی دا د احمد شاه ابدالي ژبه ده چې د کنفیډریشن تصور یې دنیا له په لومړي ځل هغه ورکړی دی نو او په پاکستان کې د دې ژبې مخالفت کېږي خو چې پاکستان میزایل جوړوي نو بیا ورسره نوم نه بیا به ابدالي په نوم جوړوي بیا به د غوري ځکه چې بیا به هم دکه افغان له راځي
ځکه چې پرتوي راج هغه چې کله پرتوي میزایل جوړ کړي هندوستان نو دی مجبور چې غوري میزایل جوړ کړي ځکه چې راجا پرتوي راج له شهابالدین غوري شکست ورکړو نو دا د کمترۍ احساس نه راوتل پکار دي خپله ژبه باندې خپل کلتور باندې خو د دې دا مطلب نه دی چې بنده د نورو ژبو سره کرکه وکړي نه اردو د پاکستان د وفاق ژبه ده زده کول پکار دي خوږه ژبه ده خو ښکلې ژبه ده خو د خپلې ژبې په قیمت نه انګریزي د دنیا مور ده پښتو که زمونږ مور ده نو انګریزي د دنیا مور ده زده کول پکار دي خو د خپلې ژبې په قیمت نه یعنی د هرې مور عزت پکار دی خو د خپلې مور بې عزتي نه ده پکار د خپلې مور تذلیل نه دی پکار نو زه دا خبره دې ځای راټولوم چې د دنیا هر یو کام چې ترقي کړې ده وده یې کړې ده هغه که په ایشیا کې دي او هغه که په یورپ کې دي هغه یې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې دي انګریز په انګریزۍ کې کړي دي فرانسیسي په فرانسیسۍ کې کړي دي چینیانو د چینیانو ژبه چې ده نو دا د دنیا په ژبو کې غیر معیاري ژبه ده ځکه چې دې کې ناون او ورب نه معلوم دا کومو ژبو کې چې ناون او ورب تخصیص نه یعنی د اسم او د فعل هغه ژبې غیر معیاري ژبې ګڼلی شي هغه یې په غیر معیاري ژبه کې دومره ترقي کړې ده چې دنیا ورته حیران دي نو دنیا کې چې کله ته یو ماشوم ته وایي چې دا ګیلاس واخله او دا د دې ځای نه دغه ځای ته کړه یا ورته وایي چې دا ډیبری واخله او دا بل ځای کې دا ور بند کا یا دا ځای ټیک کړه نو دا چې ته ورته په پښتو کې ووایي په مورنۍ ژبه کې نو هغه به ډیبری پسې ځي هغه به ګیلاس پسې ځي خو که دا خبره ورته ته په انګریزۍ یا په اردو کې وکړې نو د ډیبری په ځای به هغه ډکشنرۍ پسې ځي هغه به اول په دې ځان پوهه کوي چې د ما ته څه ووایي نو دا ته د فطرت خلاف یې ځکه دنیا کې چې څومره کامونو ترقي کړې ده جاپان که جاپانیان دي نو په جاپانۍ کې سبق ویلی دی فرانسیسیان که فرانسیسیان دي او موږ ته نه ایټمي سانچې راپټې کړي دي نو هغه په فرانسیسۍ کې هغوی خو په انګریزۍ باندې پابندي لګولې وه په خپل ملک کې نو څه دا نه وم انګریزي د نن دور ژبه ده د رابطې ژبه ده د دنیا خو د خپلې ژبې په قیمت نه